د دې ټولۍ وظیفه دا و چې د قریشو پر هغه قافله حمله وکړي چې د شام څخه را رهي سوی و او 300 نفر ورسره دي. د دغه قافلې مشر ابو جهل و. دا هغه اوله ټولۍ ده چې په اسلام کې جوړیږي. حمزه رضی الله تعالی عنہ د 10 نفر مهاجرینو سره د قافلې و طرف ته رهیسو او هلته د سیف البحر په منطقه کې د قافلې سره مخامخ شو. دواړه طرفه مخ په مخ د جنگ لپاره سره ودرېدل. دا ممکنه و چې د قافلې د خلکو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ شي، مګر مجدي ابن عمر الجهني چې د دواړو طرفو حلیف وو د قافلې او د مسلمانانو د ټولۍ په مابین کې خپل قوم ودراوه. ویل زه نه غواړم چې زموږ په مځکه او منطقه کې جنگ پیښ شي او قافلې ته د تیرېدو اجازه ورکړه. نو د حمزه رضی الله تعالی عنہ ټولۍ څه ونه کړ، ځکه حمزه رضی الله تعالی عنہ یوازې په دې سره امر کړ شوی و چې قافله را وګرځوي. دا اجازه نه ورکول شوی چې د بل چا سره جنگ وکړي. او بل دغه مجدي د مسلمانانو حلیف هم وو، یعنی د ده او د مسلمانانو په مابین کې د نه تعرض معاهده هم وو. نو دغه مجدي ابن عمر په واسطه د قریش قافله صحیح سالمه ولاړه. ورونو دا واقعه د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې و. نو د جهاد اجازه د هجرت په اول کال کې شوې ده او اوله واقعه د روژې په میاشت کې و. نو دغه څخه مشتداره معلومه شوه چې د روژې میاشت د راحت او تنبلي، خوب او خوراک میاشت نه ده، بلکې د روژې میاشت د زحمت او طاعت، جهاد او عبادت میاشت ده. او پراتلونکو بحثو کې به تاسو ووینئ چې د اسلام لوی واقعې او فتوحات په روژې کې پیښ شوي دي. حتی د اسلام اوله ټولۍ او اول بیرغ د روژې په میاشت کې و. دوهمه سریه چې سریه رابغ ورته ویل کیږي. رابغ د یو ځای نوم دی. دغه ټولۍ لېږل د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې و. روژه تیره شوه. د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل ټولۍ د عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب په مشرۍ جوړ کړه چې دغه عبیده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټولۍ مسؤلیت او مشرتوب د خپل اقرباو پر غاړه ورواچاوه یا ور اچاوه، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ د قریش سره وو. نو یې غوښته چې د مسلمانانو د ټولۍ قومندانان هم قریش وي، بل چاته دغه مشرتوب نور کاوه. دا د دې لپاره چې خلک پوسي چې جنگ او اختلاف د یوې او بلې قبیلې په مابین کې نه دی، بلکې دواړه طرفه یو قبیله ده. دلته د دین او عقیده اختلاف دی. په دینی مسائلو کې دوست، قوم او قبیله اعتبار نه لري. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راغلی چې د قریش یو بل قافله د ابو سفیان په مشرۍ را رهیده او د دې قافلې سره 200 نفر ملګری دي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب امر کوي چې ټولۍ جوړه کړه. دا ورش پیتنه پریزه ټولۍ جوړه شوه او د ټولۍ ټول افراد مهاجر مسلمانان وو. ټولۍ جوړه شوه او د قافلې پر طرف رهیس وو. دغه ټولۍ بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکي مستح ابن اثاثه ابن مطلب ابن عبد مناف. څرنګه چې ابو سفیان د مخله دغه حمله د پاره ځان آماده کړی وو، نو وې کولای سوای چې د مسلمانانو څخه قافله خلاص کړي. او هغه په دې ډول سره ابو سفیان د قافلې د تیرېدو د لارې په مخ کې غشي وشتونکي کښنولې و او د غشو وشتونکو وشاته د قافلې لار و. نو غشو وشتونکو به د مسلمانانو پر ټولۍ د غشو وارونه کول او مسلمانان د غشو په سبب نسوای ور د مخه کېدلای او هلته تر شا قافله تیر شوه. په دغه طریقه سره قافله د مسلمانانو د حمله څخه خلاص شوه. نو د مسلمانانو او کفارو په مابین کې په غشو وشتل وسوه، مګر نور جنگ نسو پیښ. خو په دغه سریه کې د مکه مکرمه د کفارو د ډلې څخه 2 نفر د مسلمانانو سره ملګری شو، چې دغه 2 نفر څخه یو نفر مقداد ابن عمرو البحراني وو
او بل یې عتبه ابن غزوان المازنی و چې دوی اصلا مسلمانان و او د کفارو په قافله کې هم دغه مقصد د پاره ورسره راوتلی و چې مسلمانانو ته ځان ورسوي. درېمه سریه چې سریه الخرار ورته ویل کیږي. خرار و جحفه ته نږدې د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د ذوالقعده په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو شل نفریزه ټولۍ جوړ کړه چې دا ټولۍ هم ټول مهاجرین و. د ټولۍ مشر او قومندان سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د دغه ټولۍ بیرغ سپین او اخیستونکی مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه. دا ټولۍ هم د قریشو و یوې قافلې ته ولېږل شوه او ټولۍ ته وویل شوه چې تر خرار به نه تیریږي. دغه ټولۍ پر پښو او پیاده ورهي شوه. د ورځې به پټېده او د شپې به تګ کاوه. د پنجشنبې په ورځ و خرار ته ورسېده. ویلې ده چې قافله پرون لا تیره سوې ده، نو په دې وار کې هم جنگ نسو پیښ. په دغه وختو کې د مکې مکرمې څخه خبر راغلی چې د قریشو یو لوی سردار او د مکې مکرمې ډېر لوی مشر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی دشمن ولید ابن المغیره مړ شو چې دغه ولید د خالد ابن ولید پلار و. نو ولید نه د بدر په جنگ کې ګډون کړی دی نه په نورو جنگو کې، ځکه دی تر دغه جنگو د مخه مړ شو. د ابوا یا ودان غزا د دغه درو ټولو تر لېږلو وروسته د هجرت په دوهم کال کې د سفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل په یو غزا ووتی او دغه غزا ته غزوه الابوا یا غزوه الودان ویل کیږي. ودان د مکې مکرمه او مدینه منوره په مابین کې د یو ځای نوم دی او ابوا و ودان ته نږدې د بل ځای نوم دی. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله غزا ده چې د هجرت په دوهم کال د سفر په میاشت کې و. تاسو ته معلومه ده چې تر دغه غزا د مخه د سعد ابن ابي وقاص ټولۍ و چې هغه د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې و. څرنګه چې تر شوال وروسته ذوالقعده داخله شوه او هغه د حرامو میاشتو څخه و، نور نو جنگ پاتې شو. ذوالقعده، ذوالحجه او محرم درې سره هغه میاشتې وې چې جنگ پکښې منع او حرام و. نو ځکه په دغه درو میاشتو کې کومه غزا یا سریه یا جنگ نه دی پیښ شوی. کوم وخت چې دغه درې حرام میاشتې تیرې شوې او جنگ جائز شو، نو فورا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل د مهاجرینو څخه او یا نفریزه لشکر جوړ کړي، غواړي چې د قریشو پر یوه قافله حمله وکړي تر څو چې ودان ته ورسېدي. څرنګه چې قافله د بني زمره د قبیلې په منطقه کې و، دلته عمرو ابن مخشي الزمري چې د بني زمره د مشرانو څخه و خپل قوم د قافلې او مسلمانانو په مابین کې ودراوه او قافله تیره شوه. دغه عمرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دوستی او نه تجاوز د معاهده غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا د غوښتنه قبول کړه او داسې معاهده ورسره وکړه. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د بني زمره سره عهد دی چې دوی پر خپل مالو او ځانو په امان دي او موږ د هغه چا په مقابل کې د دوی کومک کوو چې پر دوی حمله وکړي. بل هغه وخت څخه چې دوی د الله د دین سره وجنګیږي او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه کومک وغوښتي، دوی به کومک کوي. په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 15 ورځې تر مدینه منوره د باندې تیر کړې. د دغه غزا بیرغ سپین او اخیستونکی حمزه رضی الله تعالی عنه. د بوات غزا د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې دوهم وار بیا په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غزا ووتی چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهمه غزا ده او غزوه البوات ورته ویل کیږي. بوات د جوهینه د غرو څخه یو غر دی چې د شام ولارې ته نږدې دی. دا وار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره 200 نفر سپاره ور سره و چې په دغه وخت کې د مسلمانانو هغه لوی لشکر دغه
او د دې غزا څخه بیا هم د قریشو یو قافله مقصد و چې 2500 اوښان پکښې و او دغه لوی قافلې سره فقط 100 نفر ساتونکي ملګري و. دې قافلې مشر امیه ابن خلف الجمحي و، مګر دا قافله هم د مسلمانانو د حمله څخه خلاص شوه ځکه قافلې ته مخکې لا خبر رسیدلی وو او لار یې واړوله. قافله تیر شوه او جنگ نسو پیښ. دغه اسلامي لشکر بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د صفوان غزا د هجرت د 2م کال د ربيع الاول په میاشت کې کرز ابن جابر الفهري د مشرکانو د قواو په ملګرتیا په پټه د مدینه منورې پر اطرافو کم چې هلته د اهل مدینه باغونه و او حیوانات یې ګرځیده حمله وکړه. د باغو څخه خرماوي او میوه ورسره واخیسته او ځینې حیوانات یا مواشي ورسره بوتله او یو نفر د انصارو څخه چې په خپل کشت کې کار کاوه شهید کړي او دغه د کرز ابن جابر ډله بیرته وتښتېده. خو هلته چې او نارې جوړې شوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نارې واورېده، فورا پر خپل آس سپور سو او هغه طرف ته رهیسو. اصحاب کرامو چې واورېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه خواته ولاړ، هر یو کوشش کوي چې ژر وهغه طرف ته رهیسي، هر یو ځان تیاروي او رهي کیږي. نو خود پاشلی او یو پر هغه طرف ورهیدي ځکه یو په واقعا خبرېږي. په دغه حال کې د مسلمانانو او یا نفریز لشکر جوړ شو. په کرز او د هغه په قواو پسې ورووتی. کرز چې تر شا په ځان پسې نفر ولیده، هغه خرماوي چې ورڅخه وي هغه غورځولې او غواړي چې ځان خلاص کړي او هغه اول نفر چې په د پسې دی او تعقیبوي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ترڅو چې د بدر سره وې شیلې ته ورسېدي چې دغه شیلې ته صفوان ویل کیږي او ځان یې خلاص کړي. نو د غزا نوم هم غزوه صفوان سو. مګر د مسلمانانو لشکر په کرز پسې نور ورسېدي او بیل جنگ بیرته راوګرځېدي. دغه غزا ته د بدر اوله غزا هم ویل کیږي ځکه د بدر په منطقه کې و. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخیستونکي علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. د ذل عشيره غزا، ذل عشيره د ينبوع و طرف ته د یو ځای نوم دی. د هجرت د 2م کال د جمادی الاول د میاشتې په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 150 نفر مهاجرینو په ملګرتیا پر 10 اوښانو د غزا لپاره ووته. د دې غزا مقصد د قریشو پر یو قافله حمله و ځکه مسلمانانو ته خبر ورسېدی چې د مکه مکرمه څخه د قریشو یو لوی قافله راووته چې د ټولو قریشو مالونه پکښې دي او شام ته ځي. نو مسلمانانو غوښته چې پر دغه قافله حمله وکړي. مسلمانان چې وذل عشیرته یا وذل عشیرته ورسېده ویل د چې قافله څو ورځې مخکې تیر شوې ده او دا هغه قافله ده چې بیرته د شام څخه راتله او مسلمانان د حمله لپاره وروته او په نتیجه کې د بدر لو غزا پیښ شوه. او په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی مدلج د قبیله او د هغو د حلفاو سره د نه تجاوز یا نه حمله کولو معاهده وکړه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه منطقه کې د ډیره بودیجه لپاره چې څوک وايي یو میاشت و پاتې شو. دا د دې لپاره چې د مسلمانانو قوت، قدرت او سلطه او خلق ته معلوم سي. ځکه دا هغه منطقې دي چې مسلمانانو ته نږدې دي او دغه منطقو خلق د مسلمانانو قوت او طاقت ومني او دغه منطقې د قافلو لار ده. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخیستونکي حمزه رضی الله تعالی عنه. محترم ورونو، موږ تر دغه ځای پورې د مسلمانانو په عسکري او اطلاعاتي حرکتو کې په ترتیب سره اول د درو سره یو بیان درته وکي او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څلورو غزاو بیان درته وکي چې نه په سریو کې جنگ پیښ شوی دی نه په غزاو کې. او اوس پر هغه ترتیب وسلرمه سریه تر ورسېدو. سلرمه سریه چې سریه نخله ورته ویل کیږي. نخله د طائف او مکه مکرمه په مابین کې د یو ځای نوم دی چې دا سریه د بدر تر غزا د مخه
او د بدر تر غزا پورې دا اخیری ټولي یا سریه ده. د هجرت په 12 کال د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبد الله ابن جحش الاسدی رضی الله تعالی عنہ د 12 نفر مهاجرینو سره او په بل روایت کې د 8 نفر سره ونخلته ولېږي چې پر 2 نفر یې یو اشترلودي او په نوبت پر سپریده. په دغه ډله کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هم وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه عبد الله ابن جحش ته یو لیک ورکړي او ول دا لیک به تر هغه نه ګوري چې د 2 ورځو مزل دې نوي کړی. دغه ټولي چې 2 ورځې لار ووهل بیا نو لیک خلاص کړي او وی وایي په لیک کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر داسې نیوشته شوی و. کوم وخت چې د زما لیک ووایي نو د نخله و طرف ته چې د طائف او مکه مکرمه په مابین کې ده رهسه او هلته واړه د قریشو د قافلې انتظار کوه. کوم قافله پیدا کړه او په وسمو پرسوه چې ټوله یا یو څه په غنیمت واخلي دا کار وکړي. عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ چې لیک ووایه نو یې څوول ول سمعا وطاعه یعنی ستا امر می واورېدی او اطاعت کوم لکه موږ چې وایو پر دواړو سترګو. عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ خپل ملګری په دغه امر خبر کړ او ویل زمو و دغه کار ته نه مجبور کوم. کله چا شهادت خوښ دی را سره ملګری دي سي او کې مرګ نه وي خوښ بیرته دی وګرځي. خو زه په خپل تلون کيم. ورونو تاسو په هیڅ چې په صحابه کرامو کې هیڅوک داسې نه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت ونکړي او شهادت یې نه وي خوښ او دغه هم د دوی د کامیابی سبب وو. نو ټول ورسره رهیس و. خو په لار کې د سعد ابن ابي وقاص او د عتبه ابن غزوان هغه اوش ورکسو چې دوی دواړه په شریکان و. دغه دوا د هغه خپل اوش په پیدا کولو پسې ولاړ او عبد الله ابن جحش په نخله کې واړو. په دغه وخت کې د قریشو قافله راغله چې اوس کې څرمنې او نور تجارتي مالونه پکښې و او د قافلې سره ملګری خلک دغه و. اول عمرو ابن الحضرمي، دوهم عثمان، درهم نوفل د عبد الله ابن مغیره زامن. عثمان او نوفل د عبد الله ابن مغیره زامن و او حکم ابن کیسان. مسلمانانو مشوره سره وکړه چې نن د رجب اخیری ورځ ده او رجب د هغو میاشتو څخه دی چې جنگ او تجاوز پکې حرام دي. که جنگ ورسره وکړو د حرامي میاشتې حرمت مو مات کړي او که نن شپه پریږدو قافله د حرم او منطقه ته داخليږي چې هلته هم جنگ حرام دی. نو یې پر دې اتفاق سو چې جنگ ورسره کوو. دا یو روایت او په بل روایت کې وایي چې د اصحاب کرامو دا خیال وو چې رجب وتلی او شعبان داخل شوی دی نو خود جنگ جائز او روا دی. پر قافله حمله وکړه. د قافلې د نفرو څخه یو نفر چې عمرو ابن الحضرمي وو په غش ووشتي او ووجل سو چې دغه نو اول مشرک سړی دی چې د مسلمانانو د طرفه وجل کیږي. څنګه چې قافلې آمادګي نه درلوده ورخطا سو او په تشته شروع وکړ. مسلمانانو 2 نفر د کفارو څخه بنديان ونیول چې یو یې حکم ابن کیسان وو او بل یې عثمان وو او نوفل په تشته ځان خلاص کړ. مسلمانانو د قریشو قافله او بنديان مدینه منوره ته راوسته چې دانو په اسلام کې اول مشرک وجل کیږي او اول بنديان نیول کیږي او اول غنیمت اخیستل کیږي. سبحان الله. مخکې به 10 نفر، 15 نفر، حتی 200 نفر تللی او لېږل شوي و. بیل دې څخه چې څه وکي بیرته به په خالي لاس راغله مګر دا ور 6 نفرو یا 10 نفرو ټول قافله او بنديان راوستل. دا د قادر الله جل جلاله قدرت وو. مګر مشکله خبره ده چې دا ټول واقعات په حرامه میاشت کې چې رجب دی پیښ شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی پکار نور راځي. اول ما تاسو په حرامه میاشت کې په جنگ کولو نوست امر کړی او په دې کار سره مشرکانو ته پر مسلمانانو د تهمت ویلو موقع په لاس ورغله. په عربو کې اوازې خبرې کړې چې مسلمانانو هغه میاشتې حلال وګرځولې چې الله عزوجل حرام کړی دي چې دا کار په عربو کې ډېر لوی عیب او بد کار بلل کېدی او هغه جنگونه چې په حرامو میاشتو کې پیښ شوي و حرب الفجار ورته وایي
او اوس مسلمانان په حرامو میاشتو کې جنگ او تجاوز کوي. دا ډېر بد کار دی. په دې باره کې خبرې ډېرې زیاتې شوې. خیر اوس چې د ټولۍ نفر د قافلې غنیمتونه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غنیمتو د قبلولو څخه انکار وکړي او ویل تاسو څنګه په حرامه میاشت کې جنگ او حمله کول؟ هغه ویل یا رسول الله زموږ دا خیال وو چې رجب وتلی او شعبان داخل شوی دی، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو راځي چې دغه غنیمتونه واخلي. قریش و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي او پوښتنه وکړه چې آیا تاسو حرام میاشت حلالي وګرځولې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا حرام میاشت مونږ نه دي حلالي ګرځولې، بلکې حرام میاشت حرام دي. خدا کار په سهو او خطا کې پیښ شو او دغه خطا د پیښېدو په سبب عذر کوو. قریش ویل شه دغه دوه نفر بندیان مراک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا دا هم تر هغه نه در کوم څو زموږ هغه دوه نفر را نسی چې هغه دوه نفر سعد ابن ابي وقاص او عتبه ابن غزوان و. ځکه دغه دوه نفر چې د اوش په پیدا کېدو په ستللی و تر اوسه نه راغلي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا تشویش وو چې قریشو نوی نیولي. نو خود ویل کوم وخت چې زموږ هغه دوه نفر راسي بیا نو تاسو بندیان درکوم. هغه دوه نفر مسلمانان هم لږ وخت وروسته راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم حکم ابن کیسان او عثمان ابن عبد الله ور الک او د هغه ملسوي کافر دیت ورکړي. خو حکم ابن کیسان چې د بند په موده کې د مسلمانانو شجون اخلاق او گزاره ولیده خوښ اسوه او پس له الکېدو مسلمان سو، ایمان راوړ. مکه مکرمه ته نو لاړی، په مدینه منوره کې پاتې سو. او عثمان ابن عبد الله تر الکېدو وروسته مکه مکرمه ته ولاړی او هلته مړ سو. دا ور د الله عزوجل په ابدي بندخانه کې بندیسو. دا هغه په اسلام کې د اول بندیانو حال. څنګه چې کفارو د رجب د میاشتې د دغه حمله څخه د ځان په ګټه لو مسأله جوړه کړې و او دا واقعیا په ډیر زور او شور سره هر چیرې بیانول، نو الله عزوجل دغه موضوع په باره کې وحی نازل کړي او دا مسأله په الهي فیصله سره پای ته ورسول. الله عزوجل د سوره البقره په 219 نمبر آیات کې فرمایي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم خلق ستاسو په حرام او میاشتو کې د جنگ کولو پښتنه کوي چې دا پښتنه کفارو پر یو قسم کول چې آیا تا دا کار کړی دی چې حرام میاشتې دي حلال کړي، او مسلمانانو بیا داسې پښتنه کول چې اوس خو زموږ څخه په سهو او خطا کې دا کار وسو، خو تر دې وروسته په دغه باره کې حکم چی شي؟ الله عزوجل دغه پښتنې په جواب کې فرمایي اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه پښتنې کوونکو ته ووایه چې قصدن په دغه حرام میاشتو کې جنگ کول ډېر لوی ګناه ده. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني هو په حرام میاشتو کې جنگ کول لوی ګناه ده او د الله عزوجل د دین څخه منع کول او پر الله جل جلاله کافر کېدل او د مسجد الحرام څخه د خلق منع کول او د مسجد الحرام خلق د هغه څخه استل د الله عزوجل پنيز تر دغه جنگ چې په حرام او میاشتو کې کیږي هم ډېر لو او شدیده ګناه ده. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.